راتلونکي پنجشنبې چې به یې پاتې معلومات خپاره شي. نو هغې کې الله همیندر کمار صافي څخه د دې مطلب لومړۍ برخه واورو. د هند د کرکټ تکړه لوبغاړی ویراټ کوهلي ویراټ کوهلي د نړیوالې کچې یو هندي کرکټر دی چې په هند کې د غوره لوبغاړو په ډله کې شمېرل کېږي. په اوسني عصر کې یو له غوره توپوهونکو څخه شمېرل کېږي. هغه د خپل معتبر او پیاوړي بلبازۍ سټایل لپاره پېژندل شوی او د هند لپاره یې یوازې څو لوبې ګټلې دي. ویراټ د خپل ژوند په لومړیو کې د کرکټ سره مینه درلوده او هغه مهال یې بلبازي پیل کړه کله چې هغه یوازې 3 کلن و. د هغه مور او پلار د هغه وړتیا وپېژندله او هغه یې د لودیس دلی کرکټ اکاډمي کې شامل کړ. کله چې هغه 9 کلن و هغه په راتلونکي کلونو کې په یو ډېر تکړه لوبغاړي بدل شو او د عمر په مختلفو کچو کورني کرکټ کې د خپل ښار دلی استازیتوب وکړ. لومړۍ لویه بریا په 2008 میلادي کال کې هغه ورته رامنځته شوه کله چې هغه د 2008 کال د 19 کلنو لوبغاړو په نړیوال جام کې د هند 19 کلنو لوبغاړو ته هغه د هند په ټیم کې د لوبې کولو لپاره وټاکل شو. منځني نظم د ارزښتناک لوبغاړي په توګه تاسیس کړ. د یو ورځني کرکټ متخصص په توګه شهرت ترلاسه کولو وروسته هغه په ټیسټ کرکټ کې هم خپله وړتیا ثابته کړه. ویراټ کوهلي د 2022 کلونو ترمنځ د هند د کرکټ په 3 فارمیټونو کې د لوبډلې مشري کړې او د هند له مشهورې اداکارې انوشکا شرما سره یې واده کړی دی. ویراټ کوهلي د 1988 کال د نومبر په 15 د هند په لیګ کې زېږېدلی. پلار یې پریم کوهلي او مور یې سروج کوهلي نومېږي. د هغه پلار یو وکیل و په داسې حال کې چې مور یې د کور مېرمنه ده. هغه 2 خویندې وروڼه لري، یو مشر وکاس او یو مشره خور بھاونا. ویراټ کوهلي له کوچنیوالي کرکټ سره مینه پیدا کړه. کله چې یوازې 3 کلن و هغه به کرکټ بیټ پورته کړ او له پلار څخه به یې غوښتل چې هغه ته توپ واچوي. هغه خپلې لومړنۍ زده کړې د ویشال بھارتي عامه ښوونځي څخه ترلاسه کړې. د کرکټ سره د هغه علاقه په دوامداره توګه وده وکړه او پلار یې هغه د ویسټ دلی کرکټ اکاډمي کې داخل کړه. کله چې ویراټ 9 کلن و هغه د راج کمار شرما په اکاډمي او سمیت ډوګرا اکاډمي کې یې هم لوبې کړې دي. مسلک په 2002 میلادي کال کې هغه د ډیلی د 15 کلنو لوبغاړو ټیم لپاره لوبه وکړه او د 2002 پولي امریګړ ټرافي ټورنمنټ کې مخکښ منډه جوړونکی شو. هغه د 2003 سرورمه پولي امریګړ ټرافي لپاره د ټیم کپتان وټاکل شو. هغه د 2003 سرورمه ویجے مرچنټ ټرافي لپاره د ډیلی 19 کلنو لوبغاړو ټیم کې غوره شوی و. نوموړي په 4 لوبو کې د 119.50 په اوسط سره د 2 سلیزو په مرسته 380 منډې جوړې کړې. هغه په راتلونکي موسم کې هم خپل غوره فعالیت تکرار کړ او د ډیلی سره یې د 2015 ویجے مرچنټ ټرافي په پورته کولو کې مرسته وکړه. د هغه دوامداره کارکردګیو هغه په 2006 میلادي کال کې د انګلستان په سفر کې د هند 19 کلنو لوبغاړو لوبډله کې ځای ترلاسه کړ. هغه د 3 ورځنیو لوبو لړۍ کې 115 اوسط درلوده چې د هند 19 کلنو لوبغاړو لوبډلې وګټله. هغه د همدې کال په وروستیو کې د پاکستان د 19 کلنو کرکټ لوبډلې په وړاندې هم د پام وړ لوبه وکړه. د هغه پلار په 2006 کال کې په حق ورسېد کله چې کوهلي یوازې 18 کلن و. پلار یې د هغه تر ټولو لومړی ناڅاپي مړینې کورنۍ له مالي بحران سره مخ کړه. اوس په خپل ځوانو اوبو باندې د زیاتو مسؤلیتونو سره کوهلي لوبه نوره هم جدي واخیستله. په 2008 کال کې هغه په ملیزیا کې د 2008 ICC د 19 کلنو کرکټ نړیوال جام کې د هند ټیم مشري وکړه. له دې وروسته هغه د غوره لیګ فرنچایز رایل چیلنجر بنګلور لخوا د ځوانانو په قرارداد کې په بدل کې اخیستل شوی و. هغه په 2008 کال کې د سریلانکا د سفر لپاره د هند یو ورځنیو لوبو لپاره غوره شوی و. د سفر په جریان کې هغه د موقتي اوپنر په توګه په ټول سیریز کې بیټینګ وکړ ځکه چې دواړه عادي اوپنران سچن تندولکر او وریندر سهواګ ټوبل شوي وو. هند بالاخره سیریز 2 په مقابل کې په 3 وګټلو چې د سریلانکا په وړاندې د هند د ورځنیو سیالیو لومړۍ بریا وه. هغه د 2009 کال په اوږدو کې په دوامداره توګه خپل فعالیت ته دوام ورکړ. هغه د 2009 ICC چیمپیونز ټرافي په یو په وړاندې 9 ناڅاپي جوړولو وروسته د خپل لومړي مین اف د میچ جایزه ترلاسه کړه. هغه د سریلانکا په وړاندې د کورنۍ د ورځنیو سیالیو په لړۍ کې
接着为传言。کله لومړی یوه ورځنۍ سلیزه په 111 بالونو ووهله او 1 منډې جوړې کړې. هغه خپل ښه کار ته دوام ورکړ چې د 2011 کال نړیوال جام په لوبډله کې ځای ترلاسه کړ. د ټورنمنټ په هره لوبه کې لوبېدلی او د بنګلدېش په وړاندې په لومړي لوبه کې د ناسوځېدلو سلیزو په مټ 100 ناسوځېدلې منډې جوړې کړې دي او د هندوستان لومړنی توپوهونکی شو چې د نړیوال جام په لوبه کې یې هند فائنل ته ورسېد او کوهلي د سریلانکا په وړاندې په فائنل کې 15 منډې وکړې. هند دغه لوبه په 6 وکټو وګټله او له 1993 کال یې د لومړي ځل لپاره د نړیوال جام اتلولي خپله کړه. عزیزانو، د ویراټ کوهلي د ژوند کیسه ډېره اوږده ده او که چېرې موږ په هکله تاسو ته بشپړ معلومات وړاندې کړو نو ډېر وخت به تېر شي. نن موږ ته وخت اجازه نه راکوي چې تاسو ته د ویراټ کوهلي د ژوند په هکله ټول معلومات وړاندې کړو، لیکن دې لوز سره تاسو څخه اجازه اخلو کوم په نننۍ ورځ